په قطر کې د پاکستان او اسلامي امارت د واکمنۍ ترمنځ جنجالي او د ځینو په وینا یو اړخیز هوکړلیک ته د بیلابیلو افغان سیاستوالو، ټولنچارو او ولسي خلکو شدید غبرګونونه. تاسو هم خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ. که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي، چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. مجید قرار لیکلی له افغانانو سره یې په 20 کاله کې سوله ونه کړه. له پاکستان سره یې په 3 ورځو کې ډیورن هم بارډر کړ. درته وایو چې ډرامې دي. مولوي رحمت الله اندړ لیکلی زه په دې خوښ یم چې اوربند وشو. لږ تر لږه ولسي افغانان د پاکستان له ړانده بمباره خوندي شول. غیرت بهیر لیکلی په هوکړلیک کې وروستی پاراګراف او دویمه کرښه ولولئ. وګورئ چې مولا څه لوبه وکړه. ډیورن کرښه یې درته د بارډر په نوم لاسلیک کړه. د دې ځواب څوک لري؟ عظیم عزیبي لیکلی د پاکستان له پنځېدو تر اوسه که شاهي، جمهوري یا لنډمهاله واکمنۍ پر افغانستان واکمنې شوي دي، د ډیورن فرضي کرښه یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي سرحد په نوم نه ده منلې. خو پرون په قطر کې د طالبانو د دفاع وزیر پر هغې هوکړې لاسلیک وکړ چې پکې د ډیورن کرښه د رسمي سرحد په ډول یاده شوې ده. او رښتیا پاکستان مو اوس ورور هیواد هم شو. میرویس افغان لیکلی طالبانو میدان وګاټه، هم یې جګړه وګټله او هم یې په دوحه کې د خبرو پر میز پاکستان په دې مجبور کړ چې نور به د افغانستان د حریم درناوی کوي. کبیر حقمل لیکلی طالب د قطر په خبرو کې په رسمي توګه مسؤلیت او پړه منلې. دنده یوازې طالب ته ورکړل شوې چې د پاکستان پر وړاندې به نه د افغانستان خاوره کاریږي او نه به هم د هغو ډلو پلوي کیږي چې د پاکستان مخالف دي. نه د طالبانو په ټویټ او نه بل ځای کې داسې څه شته چې په دې اړو ډول کې پاکستاني لوری هم ګرم و. ملامتي یوازې طالب ته راجع شوې او طالبانو هم په ښکاره ټکو منلې ده. څه عجیبه خبرې او څه جالبه هوکړه ده. رحیم سکندر لیکلی موږ پر غبرګو سترګو اغزان تار وینو، خو بیا یې هم د سرحد په نوم نه منو. د نړیوالو په کاغذونو کې خو یې بیخي ولاکه ومنو. په خبرپاڼه کې دا هم لیکل شوي چې د پاکستان خلاف ډلو او بریدونو ملاتړ به نه کیږي. یعنی که دا ډلې په افغانستان کې همداسې اوسي ستونزه نشته. هر شی هر ډول تعبیرېدلی شي. خو دا لومړی پړاو خبرې وې، پای ته نه دي رسېدلې. دویم پړاو په ترکیه کې دی. پاکستان د امریکا پر غوښتنه باګرام ته اچولې وه، نو ځکه یې بریدونه کول. خو موږ دوحې ته راکش کړل. څوک چې موږ دوحې ته راکش کړي دي پایله یې 50 هیوادونه دي. نجیب الله علي خیل لیکلي د هیواد په ډیپلوماسۍ دستګاه کې د اوږدې مودې ماموریت پر مهال مې هیڅ داسې یو دوه اړخیز سند یا خبرپاڼه نه ده تر سترګو شوې چې ډیورن فرضي کرښه د سرحد په نوم درج وي. د قطر په خبرپاڼه کې چې سرحد یاد شوی په ډیپلوماټیکه ژبه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت دریځ څرګندوي، نه د دواړو خواو نظر. روحاني اسیې پوپل لیکلي زموږ ملي دفاع وزیر د افغانستان د خاورې د دفاع ترڅنګ په ډیپلوماسۍ هم ډیر ښه پوهیږي. ډیر باصلاحیته او هوښیار انسان دی. افغانستان داسې وارثان لري چې هم د جنگ په ډګر کې په نر درېږي او هم د خبرو پر میز چاته سر نه ښکتوي. دا لومړی پړاو خبرې وې چې په دویم پړاو کې به څه کیږي. محمود مرهون لیکلی قطر باید د خپلې خبرپاڼې سپیناوی وکړي. واکمنه اداره هم باید لاسلیک شوې لیکنه وښیي. په نړیوالو اړیکو، حقوقي او تاریخي لیکنو کې هره کلمه خپله معنا او موخه لري. د بارډر کلمه کارول یو حقوقي نقض دی. ډیورن کرښه هیڅکله په هیڅ تاریخي لیکنه کې د بارډر په توګه نه ده یاده شوې. عبدالله ریحان لیکلی زموږ مخکې هم دا پالیسي وه چې د هیواد خاوره د چا پر ضد نه کاروو او نه بل چاته دا اجازه ورکوو چې زموږ خلاف خپله خاوره څوک وکاروي. دلته هماغه هوکړه شوې ده کومه چې په دوحه کې شوې وه. په دې اړه هیڅ اندېښنه مه کوئ. جلالزی لیکلی طالب ته تروریست وایم ځکه بیا مې خپلې ګټې له خطر سره مخامخېږي. خو ډیورن باید راته وګټي. دلته هیوادپاله یمه. د اختر په نینو هیوادپالنه کیږي. ډاکټر محبوب شاه محبوب لیکلی
د ټاټوبي مینه د فیسبوک څو لایکونه نه دي چې ښکاره شي. احساساتي چلند نور یوازې پر دې ښکنځل چې ولې د دوی پر دود فکر نه کوي او یا چټک احساساتي او غیر عقلاني بدلون نشي کولای، زموږ د ځینو دوستانو په ناپختګۍ دلالت کوي. په تیرو څو ورځو کې زموږ یو شمېر ډیرو لوستو ځوانانو خپلې ټولې اخلاقي پولې ونړولې. د فیسبوک د 2 لایکونو لپاره یې ځانونه د نورو د سپکولو ټیکاداران کړل، ولې په حقیقت کې یې خپل ځان سپک کړ. سیاست د نابالغو ماشومانو پر خپل ځان پورې خندل نه دي نو څه دي؟ مولوي ضیاء الرحمن اصغر لیکلي ډیری هیوادوال اندېښمن دي چې په دې هوکړه کې فرضي کرښې ته د سرحد نوم ورکړل شوی. تر اوسه پورې اسلامي امارت دغه موضوع په رسمي توګه نه ده منلې، یوازې د اوربند په اړه هوکړه شوې ده. موږ د اسلامي امارت چارواکي هم دې موضوع ته متوجه کول غواړو، ځکه چې پاکستان تل چل او فریب کړی دی. ارشاد رغاند لیکلي اوس د مخپټي او مخلوڅي ووایي چې پر څه له بادار سره جنجال و، څنګه یې هوار کړ، له قربانیانو او کورنیو سره یې څه وکړل او کوي. د پاکستان ضد ډلو د کوربتوب منلو له احمقانه اعتراف وروسته به راتلونکی څنګه وي؟ د هیواد پالنې د اونیزې کڅوړې پالونکي دې هم ځواب ووایي. میرویس عزیزي لیکلي د طالبانو او پاکستان ترمنځ د سیاسي هوکړې د ترلاسه کېدو پر خبر چې په دوحه کې لاسلیک شوي خوښ او هیلهمن یم. د هیواد سیمې د سولې او ټیکاو د ټینګښت پر لور یې یو ښه ګام ګڼم. قاري عیسی محمدي لیکلي ډیورنډ ته سرحد ویل سیاسي تیروتنه ده. نجیب ننګیال، خوشحال سادات، کمال ناصر اصولي، حسیب خان ځواک او نور باید له طالبانو سره یو ځای شي. شاپور زدران لیکلي اوس د جګړې په وخت کې ځینې سیاستوال افغانان نمک حرام بولي. دا بې ځایه ده. چا موږ ته 45 کاله جګړه راوستې او چا په 2000 لومړي زیږدیز کال کې امریکا ته اډې ورکړي دي. دا حقیقت هیریږي. تاسو د پیسو لپاره معاملې کوئ، زموږ هوایي حریم او خلک مو موخه ګرځولي. کله چې افغانان ځواب وایي بیا نمک حرام بلل کیږي. حافظ حمیم لیکلي د سولې په چارو کې د دولت پخوانی وزیر سید سادات منصوري نادري یو ورځ کیسه کوله، ویل یې له طالبانو سره خبرې جنجالي او ډیری وخت نیوکیزې وې. طالبانو ان 3 ورځې د یو ټکي پر سر د دولت له پلاوي سره بحثونه کول. نن چې مې د قطر خبرپاڼه او د پاکستان د دفاع وزیر ټویټ ولوست نو پوه شوم چې د جمهوریت له پلاوي سره د یو ټکي پر سر چنې چا او څنګه وهلې. د دې 2 سندونو له مخې ملایانو 2 خبرې په ښکاره منلې دي. ډیورنډ کرښه نه بلکې سرحد دی او افغانستان د پاکستان د ناامنۍ سرچینه ده. درنو لیدونکو